تیر درس کې مونږ ویب سایټ او ویب پیج وپېژندل او د ویب ډیزاین کې چې کومې ژبې کارول کیږي یا د ویب سایټ جوړولو کې چې کومې ژبې کارول کیږي هغه مو وپېژندلې. راځو اوس نن وایو چې HTML څه شی ده. HTML هایپرټیکس مارکاپ لنګویج. HTML یعنی د هایپرټیکس مارکاپ لنګویج مخفف ده. اوس راځو بل خبرې ته چې HTML موږ وپېژنده چې H معنا هایپر T ټیکس M مارکاپ L لنګویج. HTML چې دا یوه ژبه ده چې د هغې په واسطه موږ ویب پیج او ویب سایټ چې کولی سو ډیزاین کولی سو. که چیرې تاسو غواړئ د HTML په باره کې نور معلومات وګورئ ګوګل کې شته دي خو موږ هغه تیوري پسې دومره نه ګرځو عملا کار پې کوو. ښه راځو سافټویر ریکوایرمنټ ته چې HTML ژبه چې موږ کاروو په کمپیوټر کې نو دې لپاره څه ته ضرورت لرو چې موږ کمپیوټر کې باید څه شی ولرو. اولنۍ خبره چې موږ باید هغه ولرو هغه کوډ ایډیټر ده. کوډ ایډیټرونه ډېر دي. نوټ پډ چې خپله کمپیوټرو کې انسټال یې په هر وینډوز کې انسټال یي. نوټ پډ پلس پلس چې کمپیوټر کې انسټالیږي. همداسې VS کوډ یا ویژوال سټوډیو کوډ نیټ بین کې هم کولی سو ایټام کې هم کولی شو. یعنې موږ کولی سو دغه کوډ ایډیټرو په واسطه دا چې کو دا HTML کمپیوټر کې وکاروو. بل خبر دلته مهم شی چې موږ سره باید کمپیوټر کې موجود وي هغه براوزر ده. براوزرونه هم په کمپیوټر کې الریډي انسټال وي. په وینډوز کې ایکسپلورر انسټال وي. همداسې ګوګل کروم هم تاسې کولی شئ کمپیوټر کې انسټال کړئ. مایکروسافټ ایډج چې په وینډوز 10 او وینډوز 11 کې الریډي انسټال وي او همداسې کولی شئ فایرفاکس هم کمپیوټر کې انسټال کړئ او اوپیرا هم انسټال کړئ. نو دغه شیان باید موږ سره کمپیوټر کې موجود دي. کوډ ایډیټرو کې چې هر یو کوډ ایډیټر یې تاسې کار کولی شئ خو زه تاسو ته وایم چې تاسې که بیسیک نه یئ یعنې مخکې مې HTML نه یي ویلی نو تاسې نوټ پډ کې کار وکړئ چې هغه سپیلنګ هم قوي سي. او براوزرو کې موږ به ګوګل کروم او یا هم مایکروسافټ ایډج کاروو. ښه ما سره کمپیوټر کې نوټ پډ خو هر کمپیوټر کې زه به نوټ پډ کې نن کار درته وکړم او براوزر به ایډج یا ګوګل کروم نه به کار واخلو. اوس راځو HTML سټرکچر ته. دا د HTML سټرکچر ده چې موږ باید په دې باندې عملا کار وکړو چې تاسې پې پوه سئ. ښه راځو نوټ پډ ته. د نوټ پډ خلاصولو لپاره په تاسې په کمپیوټر کې د وینکي بټن او R ته فشار ورکوئ. چې کله وینکي او R ووهله دلته به رن په نوم صفحه درته راسي. تاسې به دغه ځای کې چې ولیکئ نوټ پډ به ولیکئ. نوټ پډ داسې ګورئ NOTEPAD دا سپیلنګ هم باید صحیح که نه ایرر درکوي. زه دا اوکې کومه ګورئ دلته نوټ پډ صفحه موږ ته چې سوله راغلله. ښه نوټ پډ کې کولی شئ تاسې دې نه فاونډ غټ کئ. راځم فاونډ باید لږ غټ کړم چې تاسو ته دا په واضح ډول ښکاره شي. دا 22 به صحیح. ښه اولنۍ خبر چې باید موږ کله چې د HTML کوډ لیکو هغه تاسې به لیکئ ډوک ټایپ. داسې یو ډوک ټایپ چې دا ولې لیکو اوس درته وایم. ډوک ټایپ HTML به لیکئ. ښه ډوک ټایپ HTML د دې لپاره لیکئ چې دغه د HTML ورژن وپېژنئ چې دا کم ورژن ده. ښه کله چې په HTML کې دغه نښو ترمنځ څه شی لیکل کیږي دا سره ذهن کې وساتئ. کله چې دغه نښو ترمنځ څه شی لیکل کیږي دغه مکمل ته چې ویل کیږي یو ټګ ویل کیږي. اوس دا موږ کم ټګ لیکلی ده ډوک ټایپ HTML ټګ لیکلی ده. ښه اوس ډوک ټایپ HTML هم چې کله ولیکه بیا به د HTML ټګ ولیکئ. چې کله ټګ چا یاد کړ نو تاسې دغه داسې دوه نښې په نظر کې یعنې ذهن کې به راولئ. دغه نښو ترمنځ چې څه لیکل کیږي دې ته دغه ټول ته چې ویل کیږي ټګ ویل کیږي. نو اول به تاسې د ډوک ټایپ HTML ټګ لیکئ. دا هغې نه وروسته به د HTML ټګ لیکئ. ښه HTML کې ټګونه بعضې ټګونه دي چې کلوز ټګ لري یعنې او بعضې نه لري. په دې معنا چې هغه ټګ بندیږي او یا هم نه بندیږي. دا ډوک ټایپ HTML ټګ دا کلوز نه لري نه بندیږي.
او HTML ټګ چې دا کلوز ټګ لري څنګه بندېږي یعنی کله چې HTML ټګ هم ولیکه هغه به بیرته بند کوي بندولو لپاره به تاسو چې وکئ هماغه د HTML ټګ به ولیکئ هماغه د HTML ټګ ولیکئ خو سر کې داسې د سلش علامه ولیکئ نو دا د HTML سټار ټګ سو او دا د HTML کلوز ټګ سو HTML ټګ هم چې کله خلاص که او کله بیرته بند که دا رقم او دې منځ کې به تاسې د هیډ ټګ ولیکئ چیش ټګ به ولیکئ د هیډ ټګ هیډ ټګ هم چې ولیکه دا هیډ ټګ هم بیرته دا کلوز ټګ لري دا در سره زده کوئ هیډ ټګ به چې کوئ بیرته بند کوئ کله چې د هیډ ټګ هم ولیکه د هیډ ټګ منځ کې به تاسې د ټایټل ټګ خلاص کوئ ټایټل او دا ټایټل هم چې دا کلوز ټګ لري ښه کله چې دا ولیکه د ټایټل منځ کې تاسې چې هر دغه د ویب سایټ هغه یو نوم ورکوئ سرچ لکه اوس بیا تاسو پوهېږئ زه اوس دلته مثلا لیکم چې فرست پراجکټ لیکم پراجکټ کله چې دا شی ولیکل د هیډ ټګ نه بله لاندې دا کلوز چیرته چې کلوز کړی ده دې لاندې به تاسې یو انټر ووهئ دلته به تاسې د باډي ټګ خلاص کوئ چیش ټګ به خلاص کوئ د باډي ټګ به هم بیرته چې کوئ بند کوئ او دلته تاسې هر مسیج چې مثلا یو خط د هغه به تاسې زه به داسې کته راولم دلته زه لیکم چې ویلکم HTML کله هم چې دا ولیکل نو دلته تاسې هر مسیج چې لیکئ هر شی چې لیکئ لیکلی شئ زه اوس دا سیف کولو لپاره به دلته راسئ فایل ته سیف به وایي یا هم په کیبورډ کې کنټرول S ووهئ دا تاسو چې کولی شئ سیف کولی شئ دې تاسې هر چېرته سیف کوئ پروا نه کوي هر چېرته سیف کولی شئ خو زه به یې ډیسکټاپ کې سیف کړم دلته تاسې هر نوم ورکولی شئ دې کې فایل نوم هر نوم چې تاسې ډېرې ورکولی شئ زه لیکم چې فرست یو لیکم یو مې ولیکه خو دغه ضرور ده چې آخر کې به ډاټ HTML به ورسره لیکئ دا به نه هیروئ ډاټ HTML ځکه کمپیوټر چې دا هر شی د ایکسټینشن په واسطه پېژني چې دا د دې فایل د HTML د فایل ایکسټینشن چې ده ډاټ HTML یا HTML د خپله ایکسټینشن یعنی پښتو کې موږ ورته ویلی سو چې وروستاړی او په دري ژبه کې پسوند ورته وایي فکر کوم ښه دا به سیف کوئ دا اوس تاسې پروژه چې سوله سیف سوله راځم ډیسکټاپ ته ګورئ دلته موږ سره دغه فایل خلاص سو دې باندې به کلیک کوئ دا خلاصو ښه ګورئ موږ سره دلته چې سو دغه فایل چې سو خلاص سو ګورئ موږ هلته چې کوم مسیج ورته لیکلی و هغه مسیج یې موږ ته راوسته دا در سره زده کوئ چې دغه یو ویب پیج چې دا دوه برخې لري یو یې هیډ ټګ ده او یو یې هیډ برخه ده او بله یې د باډي برخه ده دغه پاس سیکشن ته پاسنۍ برخې ته دغه شته د هیډ برخه وایي دغه موږ چې ټایټل کې چې لیکل کېږي هغه به د هیډ برخې دغه ټایټل کې به راځي او باډي کې چې موږ چې لیکو هغه به دلته راځي فرض مثال ګورئ دې پروژه کې چې تاسې غواړئ بیا ایډیټینګ وکئ رایټ کلیک به وکئ پې او دلته اوپن ویت به ووهئ اوپن ویت چې مو ووهه نو دا تاسې په نوټ پاډ کې دلته چوز انادر اپ به ووهئ که تاسې دلته نوټ پاډ راغلی خو ښه تر ښه که دلته به راسئ اوپن ویت بیا که دلته نوټ پاډ باندې کلیک کوئ که نه و بیا چوز انادر اپ به ووهئ او دې کې به تاسې هغه نوټ پاډ به ورته انتخاب کوئ ګورئ هماغه کوډ چې موږ کړی هغه دې ته چې سو راغی ما تاسو ته ویلي چې دا باډي کې چې لیکئ هغه به کته باډي سیکشن کې ښکاري که زه ولیکم چې this is our first project داسې کنټرول S کوئ بیرته دغه پروژه چې تاسې خلاصه کوئ دا دلته به هماغه شی سي تاسو ته خلاص شي ښه دا و زموږ نننی درس تر بیا چې زه بله ویډیو تاسو ته اپلوډ کوم ښه وخت ولرئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ